السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو په دې هیله چې ټول براته روغ جوړ او د صحت په جامه به وي. ګرانو دوستانو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته ښایم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل عکسونه ډېر ښکلي او ډېر خوندور جوړولی شئ. ډېری ملګري چې کله هم عکسونه اخلي نو د هغې بیکګراونډ خوند نه وي یا د هغې کلر بیخي مزه نه وي. نو دوستانو دغه ویډیو چې کوم زه تاسو ته اپلیکیشن ښیم د دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو کولی شئ چې خپل عکسونه ډېر ښکلي او ډېر خوندور جوړ کړئ. نو دوستان به درته حیران شي دا تصویر دې څنګه جوړ کړی دی. نو دوستانو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که ویډیو مو خوښه در سره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. او که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ ځکه موږ روزانه دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. دوستانو لاندې په کمنټ کې به ما یو لینک ورکړی په هغه لینک چې کله هم تاسو کلیک کړئ نو هغه لینک به تاسو کلیک کړئ تاسو یو سایټ ته لاړ شئ هغه اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله هم تاسو هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړ بیا به انسټال کړئ او تاسو ته به دغسې د پکنیک په نوم باندې یو اپلیکیشن راځي. په دې باندې به تاسو سمپل کلیک وکړئ. چې کله هم دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړ نو تاسو ته به دلته دوه آپشن راشي یو د ګیلري آپشن او بل د کیمرې آپشن. تاسو کولی شئ چې کیمرې باندې تاسو مخامخ ډایرکټ عکس واخلئ او تاسو به یې جوړ کړئ. تاسو هم کولی شئ او که نه تاسو عکس اخیستلی وي او په ګیلري کې تاسو سره وي نو تاسو په ګیلري باندې کلیک کړئ. چې کله هم تاسو په ګیلري باندې کلیک وکړه نو تاسو ته به دلته ټول عکسونه راشي. چې کوم یو عکس تاسو جوړول غواړئ نو تاسو یې په اسانۍ سره جوړولی شئ. نو دوستانو که تاسو عکس دلته نه وي نو تاسو کولی شئ چې دلته لاړ شئ پکنیک سپیک باندې دلته تاسو ته ټول عکسونه راځي. نو تاسو کولی شئ په دې آل فوټو باندې کلیک کړئ نو تاسو ته به دلته تاسو ټول عکسونه راشي. نو دوستانو راځو ګوره یو عکس زه راخلم د مثال په طور دغه عکس راخلم. دوستانو تاسو دلته کتلی شئ. دوستانو یو خبره په یاد ولرئ چې کله هم تاسو په دغه اپلیکیشن کې خپل عکسونه جوړوئ نو کوشش وکړئ چې داسې یو عکس جوړ کړئ چې په هغې کې اسمان راغلی وي. نو دوستانو تاسو په دې عکس کې کتلی شئ ګوره دا عکس بیخي داسې جړ غوندې دی. نو کله چې هم تاسو په دې عکس باندې داسې خپل ګوته داسې راکاږئ نو تاسو کتلی شئ دوستانو اسمان رنګ هم چینجېږي. ستاسو د تصویر د عکس کوم یو رنګ چې دی هغه هم ورسره بدلیږي. نو ګوره دوستانو ډېر زبردست ډېر ښکلي افیکټ تاسو سره موجود دي. ګوره دوستانو تاسو ته خپله ښکاري دا وګورئ. نو تاسو په دې په ذریعه کولی شئ دلته ګورئ تاسو اسمان تاسو ته ښکاري په دې تاسو کلیک وکړئ دوستانو په دې نو تاسو کولی شئ چې د اسمان رنګ نور هم بدل کړئ او نور هم ورته ښکلی ډیزاین ورکړئ. ګوره دا لاندې تصویر دپاره دی او دا بره چې د اسمان ورکړئ جوړول ښه. نو دوستانو ګوره ته ډېر افیکټ ډېر خوندورې افیکټ په دې کې موجود دي تاسو سره. دوستانو ګوره تاسو کولی شئ دلته اسمان هم جوړ کړئ. ما تاسو ته مخکې مو ویلې نو ډېرې ښکلې ډېرې خوندورې افیکټ دي دوستانو په دې کې. نو ګوره دوستانو که چېرته دا وګورئ دا اسمان او که چېرته تاسو اوریجنل سره دا په پرتله کوئ نو ګوره دا یو اوریجنل دی او که چېرته موږ افیکټ پرې اپلای کړو نو تاسو دوستانو ډېر ښکاره به تاسو ته ښکاره شي. نو ګورئ دا یې افیکټیبل شو. مخکې که چېرته تاسو ګورئ دا ځان ته سیف کول غواړئ مثال په طور دغه عکس تاسو خوښ شو او دا غواړئ چې ځان ته په ګیلرۍ کې سیف کړئ نو بیا تاسو دغه بټن باندې کلیک کړئ نو دا به تاسو ته په ګیلرۍ کې سیف شي. نو دوستانو اوس راځو موږ لاړ شو ګیلرۍ ته. نو ګیلرۍ کې به تاسو ته دا ښکاري ګورئ دا به تاسو ته دلته سیف شوي وي. نو دوستانو داسې تاسو ښکلی عکسونه تاسو ځان ته جوړولی شئ. نو دا نننی ویډیو دوستانو که چېرته خوښه شوې مې امید درسره لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.